خضر علیه السلام هغه ماشوم ونیوی فقتله، هغه ماشوم یې مړ کړ. موسی علیه السلام مخ پر راواړوي، ای خضره اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس، تا یو پاک نفس بې ګناه نفس بې له کومه ګناه مړ کړي. لقد جئت شیئا نکرا، دا خو تا ډېر بد کار وکړي. خضر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د حضرت موسی علیه السلام او حضرت خضر علیه السلام قصه بیانوو چې الله سبحانه وتعالی په سورة الکهف کې په کافي تفصیل بیان کړې ده. موسی علیه السلام د الله سبحانه وتعالی د اولو العزم پیغمبرانو څخه یو پیغمبر و. و یو وخت موسی علیه السلام بنو اسرائیلو ته یو ډیر فصیح او بلیغ تقریر وکړي چې د هغه تقریر وروسته بنو اسرائیلو د حضرت موسی علیه السلام څخه پوښتنه وکړه، ای د الله پیغمبره، من اعلم الناس، په انسانانو کې در ټولو ستر عالم څوک دی؟ موسی علیه السلام ورته وفرمایل انا، زه یم. الله سبحانه وتعالی پر دغه خبره د حضرت موسی علیه السلام څخه ناراضه سو چې تا دغه رقم جواب ولې نه کوي ور چې الله سبحانه وتعالی در ټولو ښه خبر دی. تا دغه خبره د دې خبرې نسبت خپل ځان ته ولې وکړي؟ تا به دغه نسبت الله سبحانه وتعالی ته کولی. نو د دې خبرې د تأدیب دپاره الله سبحانه وتعالی و حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ای موسی، په مځکه کې زما یو بل بنده دی، هغه درته ډیر اعلم دی، درته ډیر عالم دی، درته ډیر پوه دی. موسی علیه السلام فورا د الله سبحانه وتعالی څخه پوښتنه وکړه، ای پروردګاره، ستا دغه بنده چیرې دی چې زه د هغه څه علم حاصل کړم؟ الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل چې زما دغه بنده په هغه ځای کې دی چیرې چې دوه سمندرونه، دوه بحرونه سره یو ځای کیږي. ته د خپل ځان سره په ټوکرۍ کې یو ماهی واخه، چیرې چې دا ماهی ستا څخه ورک سو، هلته به ته زما دغه بنده پیدا کړې. موسی علیه السلام د خپل ځانه سره خپل یو خاص ملګری یوشع بن نون چې وروسته الله سبحانه وتعالی پیغمبري ورکړه، هغه یې د خپل ځان سره روان کړي او په ټوکرۍ کې یې ماهی راواخیستې. الله سبحانه وتعالی فرمایي وإذ قال موسی لفتاه، کله چې موسی علیه السلام خپل هغه ځوان ملګري یوشع بن نون ته وویل لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضي حقبا، ای یوشع، زه به مسلسل در هغه وخت پورې سفر کوم در څو چې هغه ځای ته ورسیږم چیرې چې دوه سمندرونه سره یو ځای کیږي، یا به زه ډیر زیات سفر وکم. الله سبحانه وتعالی فرمای فلما بلغ مجمع بینهما، چیرې چې دوی هغه ځای ته ورسېدل چیرې چې دوه سمندرونه سره یو ځای کیږي، چیرې چې دوه بحرونه سره یو ځای کیږي، کله چې دوی هغه ځای ته ورسېدل نو دوی هلته د آرام دپاره کښېنستل. موسی علیه السلام هلته د یو غټې ډبرې، د غره یو ډېره غټه ډبره وه، موسی علیه السلام در هغه ډبرې لاندې بېده سو. یوشع بن نون علیه السلام ورته ناست دی، هغه ټوکرۍ یې مخ ته پرته ده، په کومه ټوکرۍ کې چې دوی هغه مایع راخستی دی چې کباب کړی دی، سور کړی دی، او د هغه مایع څخه یې نیمه حصه خوړلې ده. یوشع بن نون علیه السلام ورته ګوري چې د الله سبحانه وتعالی په قدرت باندې هغه مایع ژوندی سو، د ټوکرۍ څخه وښویېدی، په سمندر او بحر کې ګډ سو. الله سبحانه وتعالی فرمایي فلما بلغ مجمع بینهما، کله چې دوی هغه ځای ته ورسېدل چیرې چې دوه سمندرونه سره ګډېدل، نسیا حوتهما، د یوشع بن نون او د موسی علیه السلام دا مایع هیر سو. کله چې موسی علیه السلام را کښېنستی، یوشع بن نون دا خبره نه ورته وکړه چې هغه مایع الله سبحانه وتعالی ژوندی کړي او هغه فاتخذ سبیله فی البحر سربا، هغه په سمندر کې لاره جوړه کړه او ډېره عجیبه لاره یې جوړه کړه، چیرې چې به دی روان و هلته به په اوبو کې یو تونل جوړېدی، هلته به هغه اوبه بیا نه سره ګډېدلې، هلته به په اوبو کې یو سری جوړ سو. د یوشع بن نون دا خبره یېره سوه. کله چې موسی علیه السلام را کښېنستی او سفر یې شروع کړي، دا ورځ یې ټول سفر وکړي، دا شپه یې ټوله شپه سفر وکړي، دا بله ورځ
چې کله سهار سو الله سبحانه وتعالى فرمای فلما جاوز کله چې دوی در دغه ځای ډیر تیر سوه قال لفتاه موسی علیه السلام خپل هغه ځوان ملګري ته وویل آتنا غداءنا ای یوشع ته هغه زموږ ناشته راواخه لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا بله شکه موږ د خپل سفره څه ډیر زیات ستړي سو. یوشع بن نون دلته هغه د مایي خبره په یاد سو. نو موسی علیه السلام ته یې وفرمایل ارأیت اذ اوینا الى الصخرة ای موسی تا ولیدل کله چې ما ورته هغه ډبرې ته پناه یووړه در هغه ډبرې لاندې ما ورته کښېنستلو ته بیده سولې فاني نسیت الحوت زما د مایي خبره یېره سوه چې زه تا ته وکړم. زما دغه ځای هیر سو چې مایه د ټوکرې سره شوه سو او په اوبو او سمندر ګډ سو. وما انسانیه الا شیطان ما څه دا خبره نه ده یېره کړې مګر شیطان یېره کړه ان اذکره چې دا خبره زه تا ته در په یاد کړم او تا ته ووایم چې واتخذ سبیله فی البحر عجبا چې دا ماهی په سمندر کې ډېر په عجیبه طریقه باندې ولاړی. دې ماهی د خپل ځان دپاره په سمندر کې ډېره ناولده لاره جوړه کړه. موسی علیه السلام ورته وفرمایل قال ذلك ما كنا نبغي ای یوشع دا خو هغه ځای و چې هغه زما او ستا مقصد و او ما ورته پسې راغلی و دا هم هغه ځای و. الله سبحانه وتعالى فرمای فارتد على آثارهما قصصا دوی د هغه ځای څخه واپس را روان سوه. هغه وخت خو روډونه و سړکان نه وه لارې نه وې. دوی چې پر کومه لار تللې وه واپس د خپلو پلو او خپلو قدمو پر نښانو باندې واپس راله. کله چې هغه ځای ته راورسېدل چې هغه دوه سمندره سره ګډېږي الله سبحانه وتعالى فرمای فوجد عبدا من عبادنا دی هلته پیدا کړي زموږ د بندګانو څخه یو بنده آتیناه رحمة من عندنا چې هغه ته موږ د خپل طرفه څخه علم ورکړی و وعلمناه من لدنا علما هغه ته موږ د خپل طرفه څخه رحمت ورکړی و او هغه ته موږ د خپل طرفه څخه علم ورکړی و. هلته دی دا زموږ بنده پیدا کړي. کله چې دی واپس راله دلته خضر علیه السلام مفسرینو لیکلي دي د سمندر پر غاړه پر اوبو سربیره خضر علیه السلام پروت دی پر ځان یې پټو اچولی دی په هغه پټو کې ځان سر در پښو پټ کړی دی. موسی علیه السلام سلام ور واچوي السلام علیکم ورحمة الله. خضر علیه السلام پوښتنه جوړ کړه چې پر دغه مځکه باندې سلام چیرې و دا خو سمندر دی ځنګل دی بیابان دی صحرا ده سلام چیرې و. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه موسی یم. خضر علیه السلام پوښتنه جن وکړه چې موسی بنو اسرائیل د بنو اسرائیلو موسی یې هغه چې الله سبحانه وتعالى بني اسرائیلو ته ور استولی وې هغه موسی یې؟ ده ورته ویل وزه هغه موسی یم. د دې دپاره راغلی یم چې ان تعلمني مما علمت رشدا چې ته ماته هغه علم راکې کوم علم چې الله سبحانه وتعالى تا ته درکړی دی. موسی علیه السلام ورته وفرمایل هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ای خضره آیا زه ستا تابعداري کولی سم زه ستا ملګرتیا کولی سم تر څو زه ستا څخه هغه علم حاصل کم کوم علم چې الله سبحانه وتعالى تا ته درکړی دی. خضر علیه السلام ورته وفرمایل چې ای موسی یو هغه علم دی چې الله سبحانه وتعالى تا ته درکړی دی په هغه علم زه نه پوهیږم او یو هغه علم دی چې الله سبحانه وتعالى ما ته راکړی دی په هغه علم ته نه پوهیږې. انک لن تستطیع معي صبرا ته زما سره صبر نسی کولی. وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا ته به څنګه پر هغه خبرو پر هغه کارو صبر وکې پر کومو خبرو چې ستا علم نه دی راګرځېدلی پر کومو خبرو چې ستا علم نه دی راچاپېره سوی پر هغه خبرو به ته څنګه صبر وکې. موسی علیه السلام ورته وفرمایل ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا ای خضره ان شاء الله ته به ما پیدا کې صبر کوونکی او زه به ستا د خبرو نافرماني نه کوم. خضر علیه السلام ورته وفرمایل فان اتبعتني که چیرې ته زما تابعداري کوې فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا ته به زما څه پوښتنه نه کوې د یوه خبرې هم د څو چې زه تا ته خپله د هغه تفصیل نه کم بیان ته به زما څه پوښتنه نه کوې. موسی علیه السلام ورته دوی دواړه روان سوه د سمندر پر غاړه. الله سبحانه وتعالى فرمای فانطلقا دوی دواړه ولاړه
حتی اذا رکب فی السفینه تر څو چې دوی په یو کشتۍ کې سپاره سو. هغه کشتۍ والا خضر علیه السلام یې وپېژندی چې دا د الله نیک بنده دی. دوی دواړه یې بېله کرایې سپاره کړه. کله چې دوی کشتۍ ته وختل هغه ډېره غټه کشتۍ وه، ډېر انسانان پکې سپاره وه. خضر علیه السلام تبر راواخیستی، د کشتۍ د نس څخه یو تخته راوکشه، خرقها، هغه کشتۍ یې ماته کړل. موسی علیه السلام مخ پر راواړوي، اخرقتها لتغرق اهلها، ای خضره دا کشتۍ تا د دې دپاره ماته کړه چې ته د دې کشتۍ انسانان په اوبو کې غرق کې. لقد جئت شیئا امرا، دا خو تا ډېر ناولده کار وکړي. دا دې څنګه کار وکړئ د کشتۍ د نس ته دې تخته وکشه. خضر علیه السلام ورته وفرمایل الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ای موسی ما تا ته نه وویل چې ته زما سره صبر نسې کولی؟ موسی علیه السلام عذر ورته وکړي. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، ای خضره ته ما پر هغه خبره مه راګرځوه چې هغه کار زما څخه په یېره وسو او زما سره په دغه معامله او په دا سفر کې سختي مه کوه. خضر علیه السلام وایي په دغه وخت کې د کشتۍ پر یو کناره باندې یو مرغه رالی کښېنست. هغه مرغه خپل مشوکه په سمندر کې واچول، په هغه مشوکه کې یو څاڅکی اوبه راپورته کړئ. خضر علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ای موسی زما او ستا د دواړو علم د الله علم ته داسې معلومیږي لکه دغه مرغه چې په دا خپله مشوکه کې د سمندر څه اوبه راوکښلې، لکه د دغه مشوکې اوبه چې دا سمندر ته څومره محدود او ادنا معلومیږي، زما او ستا د دواړو علم د الله سبحانه وتعالی و علم ته دومره محدود دومره ادنا دی. الله سبحانه وتعالی فرمای وی کله چې بیا دوی د کشتۍ سره شوه سوله و یو ښار ته وردننه سول. په هغه ښار کې په یو میدان کې ماشومان بازی کوي. دوی چې کله هغه میدان ته ورداخل سوه فانطلقه، کله چې دوی هلته ورله حتی اذا لقي غلاما، هلته د یو ماشوم سره مخ سوه چې هغه د نورو ماشومانو سره بازی کوي. خضر علیه السلام هغه ماشوم ونیوی فقتله، هغه ماشوم یې مړ کړي. موسی علیه السلام مخ پر راواړوي، ای خضره اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس، تا یو پاک نفس بې ګناه نفس بې له کومه ګناه مړ کړي. لقد جئت شیئا نکرا، دا خو تا ډېر بد کار وکړي. خضر علیه السلام ورته وفرمایل الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ای موسی ما تا ته نه وویل چې ته زما سره ملګرتیا نسې کولی؟ موسی علیه السلام ورته وفرمایل ان سألتك عن شیء بعدها، د دې وروسته که ما ستا د یو شي ستا په باره کې پوښتنه وکړه، ان سألتك عن شیء بعدها، که د دې وروسته ما ستا څخه د یو شي پوښتنه وکړه فلا تصاحبني، بیا ما ته د خپل ځان سره مه ملګري کوه. قد بلغت من لدني عذرا، بې له شکه ته زما د طرفه عذر ته ورسېدلې، بیا نور ته نه یې ملامت، بیا زما او ستا ملګرتیا ختمه ده. الله سبحانه وتعالى فرمای فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه، بیا دوی دواړه ولاړه تر څو دوی و یو کلي ته ورله، د یو کلي و خلکو ته ورله. مفسرینو لیکلي دي چې دا کلی د انطاکیې کلی و. د انطاکیې کلي ته چې دوی ورله د هغه کلي د خلکو سره استطعما د ډوډۍ غوښتنه وکړه. استطعما اهلها، د هغه کلي د خلکو سره د ډوډۍ غوښتنه وکړه چې موږ وږي یو، تږي یو، مسافر یو، موږ میلمانه کوي. فابوا ان يضيفوهما، د هغه کلي خلکو د دې د میلمستیا څخه انکار وکړي. هغه ورته وویل چې تاسو خو روغ جوړ خلک یاست، موږ تاسو ته میلمستیا نه درکوو. کله چې دوی د کلي سره ووتل، د کلي فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، الله سبحانه وتعالى فرمای هغه کلي کې دوی یو دیوال ولیدی چې هغه دیوال نږدې و چې ونړېږي. خضر علیه السلام راولاړ سو، هغه دیوال یې په خپل لاس باندې جوړ کړي. موسی علیه السلام پوښتنه جن وکړه ای خضره لو شئت لاتخذت عليه اجرا، که چیرې ستا خوښه وای تا به پر دغه کار باندې د دې کلي والا څخه مزدوري اخیستې وای، هغو موږ ته میلمستیا نه راکول، موږ ته یې ډوډۍ نه راکول، تا مفت د هغو دیوال ور جوړ کړي. خضر علیه السلام ورته وفرمایل چې ای موسی هذا فراق بیني و بینک، دا هغه ځای دی چې زما او ستا په مابینځ کې به نور جدایي راځي. سأنبئک، زه به تا خبر کم بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، د هغه شانو په معنا باندې چې د هغو په معنا ته نه خبر او تا پر هغو باندې صبر ونه کوي. اما السفینه،
هغه کشتۍ چې ما ماته کړل فکانت لمساکین دا کشتۍ د مسکینانو ول دا 10 ورونه و غریبان و 15 معذوره ول کار یې نسوی کولی دا نورو 15 یعملون فی البحر په سمندر کې کار کوي غریبان و د دغه کشتۍ سه د خپل کور روزي ګټل او ما فاردت ان اعيبها ما دا اراده وکړه چې د دې کشتۍ زور معیوب کم وکان وراءهم ملک یاخذ كل سفینه غصفا ځکه شاته یو باچا ولاړو هغه هغه کشتۍ نیول چې هغه به جوړول وکان وراءهم د دې شاته و ملک یو باچا یاخذ هغه به نیول كل سفینه هر کشتۍ غصبا په زوره هغه چې به هر جوړه کشتۍ ولیدل هغه به یې بیګار کړه دا کشتۍ ما د دې دپاره ماته کړه چې دې د هغه ظالم باچا د بیګاره خلاص و اما الغلام هغه ماشوم چې ما مړ کړي فکان ابواه مؤمنین د هغه ماشوم مور و پلار د ایمان خاوندان و مؤمنان او مسلمانان و فخشینا موږ وبېرېدلو ان یرهقهما طغیانا و کفرا چې دغه ماشوم به ځوان سي او د الله نافرمانی به شروع کړي او د الله نافرمانی کې به دومره مقام ته ورسیږي چې د ده په خاطر به د مور و پلار هم کافران سي فاردنا موږ اراده وکړه ان یبدلهما ربهما چې دغه مور و پلار ته د دې زوی په بدله کې الله سبحانه وتعالی ورکي خیرا منه درده بهترین اولاد زکاتا هغه به درده ډیر پاکي و اقرب رحمه هغه به د مور و پلار ډیر فرمانبرداري مفسرینو لیکلي دي چې دغه مور و پلار ته د دې بچي د قتل وروسته الله سبحانه وتعالی یو لور ورکړه هغه لور ته بیا پروردګار اولاد ورکي په هغه کې نبیان پیدا سوه ځینو مفسرینو لیکلي دي چې پروردګار و هغه بچی ته و هغه لور ته اولاد ورکي په هغه کې یو پیغمبر پیدا سو ځینو مفسرینو لیکلي دي چې د هغه بچی سه الله سبحانه وتعالی 2 پیغمبران پیدا کړه او ځینو مفسرینو لیکلي دي چې هغه بچی ته الله سبحانه وتعالی اولاد ورکي هغه د الله پیغمبر سو د هغه پیغمبر په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی و یو ډیر غټ امت ته هدایت وکړي بیا خضر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل و اما الجدار هغه دیوال چې نړېدی او ما ورته جوړ کړي فکان لغلامین یتیمین دا د 2 ماشومانو چې هغه یتیمان و فی المدینه هغه په دا ښار کې اوسېدل وکان تحته کنز لهما در دغه دیوال لاندې د هغه ماشومانو دپاره یو خزانه د هغه پلار پټه کړې وه وکان ابوهما صالحا د هغو پلار یو نیک او صالح انسانو در دې دیوال لاندې د هغه ماشومانو یتیمانو خزانه وه فاراد ربک ستا پروردګار دا اراده وکړه ان یبلغا اشدهما تر څو دغه 2 ماشومان ځوانان سي غټان سي ويستخرجا کنزهما او دې در هغه دیوال لاندې چې کومه پټه خزانه ده هغه خزانه راوکاږي رحمتا من ربک دا ستا د پروردګار د طرفه پر دې باندې یو رحمت وما فعلته عن امري دغه کارونه ما د خپل ځانه نه دي کړي دا ټول هغه کارونه ول چې د دې کارو امر ماته الله سبحانه وتعالی کړی و ذلك تأویل ما لم تستطع عليه صبر ای موسی دا د هغه خبرو معنا و د هغه شانو معنا و پر کومو شانو چې تا صبر ونه کړی سوی مفسرینو لیکلي دي مفتی محمد شفیع عثماني صاحب رحمه الله نور الله مرقده په معارف القرآن کې لیکلي دي په دغه خزانه کې چیش پراته و د لیکلي دي چې حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې در دغه دیوال لاندې په دغه خزانه کې د سرو زرو یو تخته پرته وه پر هغه تخته باندې 2 خبرې لیکلي وې اوله دا خبره لیکلې وه بسم الله الرحمن الرحیم دوهمه دا خبره لیکلې وه چې تعجب دی پر هغه انسان چې هغه د الله پر تقدیر ایمان لري او بیا په د دنیا په کارو کې د دنیا پر پریشانیانو غمجنه کیږي او درېیمه خبره دا لیکلې وه چې تعجب دی پر هغه انسان چې هغه پر دې خبره ایمان لري چې روزي ورکولو والا رزق ورکولو والا الله سبحانه وتعالی دی او هغه بیا په دنیا کې بې ضرورته محنت کوي در اندازې زیاته خواري کاږي او څلورمه خبره دا لیکلې وه چې تعجب دی پر هغه انسان چې هغه پر مرګ ایمان لري او بیا دی په دنیا کې د عیش و عشرت او خوشحالۍ زندگی کوي او پنځمه خبره دا لیکلې وه چې تعجب دی پر هغه انسان چې هغه د آخرت په ورځ کې پر حساب او کتاب ایمان لري
او بیا په دنیا کې د غفلت زندگی کوي. او شپږمه خبره دا لیکلې وه چې تعجب دی پر هغه انسان چې هغه د دنیا پر انقلاباتو، د دنیا په تصرفاتو باندې خبري، د دنیا انقلابات ویني چې یوه ورځ یو انسان باچا دی، بله ورځ ګدا دی، یوه ورځ انسان جوړ دی، بله ورځ ناجوړه دی. پر دغه انسان تعجب دی چې دا د دنیا انقلابات او تصرفات ویني، بیا هم د آخرت تیاری نه کوي، مطمئنه ناست. اومه خبره دا لیکلې وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.